چې لږ ساعت تیر شي لږه موده تیره شي نو دا د واده زلمې دواړو له خو نه راوړي نو مور ته بانه کوي چې ستا خو د خپو لاندې جنت دی مورې د دې غریبې د خپو لاندې څه دي ځکه مې ښځې له سینډل راوړه او چې بیا لږ داسې ډېر وخت ورپسې تیر شي نو بیا دا د واده زلمې خپلو همزولو ته وایي چې رونو د ښځو نه جیبونه ساتئ رونو د ښځو نه جیبونه ساتئ چې وایي دا مې راله مور راوړي دا په مونږ خپلې امرسې خرڅوي او بیا چې زمونږ عمر ته ورسي د واده سړی شي نو هغه خپلې کورودانې ته وایي چې د خدای نیکبختې د کور کار ستړی کړي که خفه کېږي نه او خوښه دې وي چې ستا خدمت له بله ښځه وکړم او داسې مې چې هغه ګورې بیا لاړ شي نو د سخر کره کډی اوسي نو ګورې د سخر کره به کډه نه وړئ نوکر خیر دی که افسر کره اوسیږي افسر نه دی چې نوکر کره اوسیږي او ښځه ډېره وي خوږه خو دومره هم نه چې سړی دی پسې سخر کره اوسیږي ما ته یو لطیفه را یاده شو یو دوه ساده غوندې کسانو د جومات په مخه تېرېدل د امام د قرت اواز یې واورېده د ماښام لمونځ نو د یو دی بل ته ترغیب ورکړه چې راځه چې لاړ شو په دې جمع کې شامل شو د جمع ډېر ثوابي بل ورته وایي زه چې ځو دواړه لاړه لمونځ یې وکړو چې راوتل نو هغه چا چې ترغیب ورکړی و هغه ورته وایي شکر دی جمع هم رالاندې کړه جمع ډېر ثوابي بل ورته وایي او که نه که اودسونه هم کولی نو بیا رانه جمع تلې وه نو غزل مومند صاحب خو منځي شعرونه وویې زه درته بې اودسه شعرونه ویم یو څو شرابي غوندې موسم دی زه اوده شه شرابي غوندې موسم دی زه اوده شه ګله ستا را سره غم دی زه اوده شه او ستا نیازبینې سترګې هم مرغۍ مرغۍ شوې زما هم سترګو کې نم دی زه اوده شه او هسې نه چې ګستاخي زمانه وشي هسې نه چې ګستاخي زمانه وشي کټ مې سم دی کټ دې سم دی زه اوده شه هسې نه چې ګستاخي زمانه وشي کټ مې سم دی کټ دې سم دی د چا ابراهیم تاج ښه زه اوده شه او زه صادق به غوټې غوټې ژوند ته ژاړم په ویښتو دې پروت شبنم دی زه اوده شه زه خو مزاحیه په منځ کې وایم خو دا یو څو سنجیده شعرونه چې د ړومبی شعر به مدثر جهان ته ډالۍ کړمه چې په مینه به راګورې او په مینه به درګورم په مینه به راګورې او په مینه به درګورم قچر قچر کتل خو د قچرو خلکو کار په مینه به راګورې او په مینه به درګورم ډاکټر صاحب مدثره د ډاکټر صاحب یادوم په مینه به راګورې او په مینه به درګورم قچر قچر کتل خو د قچرو خلکو کار دی او چې نور خوري هغه نور دي پښتانه د سره نه دي په نورو ځان خوړل د شملورو خلکو کار دی او صادق هغه ښکلي جنګ ته بیا بړې وهلي صادق هغه ښکلي جنګ ته بیا بړې وهلي والله که محبت د جنګ ببرو خلکو کار دی رقیب کوډمار دی جانانه پتا کوډې کوي ستاسو چوپال نه مې څو ځله تعویضونه ویسته او دا دې بانه وه چې رڼا د دروتی نه شمه په ما دې هسې د پردو کوڅو بلپونه ویسته د صدر صاحب په اجازت باندې زه په منځ کې دا یو قطعه نیمه ووایم مزاحیه صرف د دې محفل د راغونډولو دپاره نو مورې وې زویه دا اوږدې زلفې که لنډې نورې زوی وې مورې دا فیشن خو اوس دنیا خوښوي مورې وې زویه ستا هم دغه غم خو جاړمه زه چې ستا د خور رشتې له څوک راشي نو تا خوښوي د محبت نه او انکار مړه څوک داسې کوي ښکلي او دومره غلط کار مړه څوک داسې کوي او ما ستا د کور تنبې وهلې ما وې ته به راشي ما ستا د کور تنبې وهلې ما وې ته به راشي ما پسې را دې وستو پلار مړه څوک داسې کوي نو دلته خو داسې ډېر مشران په نظر نه راځي خو دا یو مشر مخامخ ناست دی د ده دپاره یو قطعه
چې داسې مې زړګی د خپل اشنا سره خوشاله وي څنګه چې ماشوم د خپل نیا سره خوشاله وي او څنګه چې خوږه وي د هلک او د جنۍ مینه څنګه چې خوږه وي د هلک او د جنۍ مینه داسې دا بوډۍ خپل بوډا سره خوشاله وي